الله په چا باندې د هغه د طاقت نه سیوا بوجه نه ورچي. د دې څه ضرورت؟ مطلب دا دی الله جل شانه فرمایي د ایمان او د نیک اعمال چې د انسان په طاقت کې ځکه مې وته ویلي چې ایمان هم راوړه او نیک اعمال هم دا څونه چې مونږ که زمونږ ایمان راوړل دي دا زمونږ په وس کې ده که نه ده؟ زمونږ په وس کې ده. کلمې ویل زمونږ په وس کې نه دي. د تمامو څیزونو چې الله مونږ ته یادوي دې اقرار کول او تصدیق کول دا زمونږ په وس کې نه دي. مونځ کول زمونږ په وس کې نه دي. روزه نیول زمونږ په وس کې نه دي. زکات ورکول زمونږ په وس کې نه دي. حج کول او عمره کول دا زمونږ په وس کې نه دي. دا ټول څیزونه د وس ته لاندې دي. الله جل شانه فرمایي چې زه دونه په سړي باندې بوج ورچوم څونه چې دی برداشت کولی شي. لږ سوچ وکړه دغه انسان دی چې دا په کم وخت کې معذوره شوی دی که نه الله دله ډېره زیاته اساني ورکړې. لومبی دی کله ناکله په ایمان کې مجبوره کېږي. څه کافر ولا په مری چاړک دلی ده وایي د کفر کلمه ووایه ګنې وژنم دی. دی الله فرمایي قرآن کې وروسته به راشي دی کې د کفر کلمه ووایي زړه یې مطمئن دی بس ټیک ده. زړه یې مطمئن دی بس ټیک. دوره الله جل شانه ګوره عجیبه داسې احسان حیران به شو ته. په عقیده کې هم دله دونه څه درکړی دی دونه اختیار یې دله درکړی دی او دونه اساني دله درکړي. یوه دویم لږ لاندې راګوشه مونځ ته ګوره الله جل شانه نبي کریم صلی الله علیه وسلم شریعت وګوره دین اسلام وګوره. مونځ کوه بیمار شومه او دس نشي کولی ښځه تیمم ووه بیا ورته څه وایي مونځ کې مونځ نشم کولی خیر دی په ناسته وکړه په ناسته هم نشم کولی په هملاسته باندې وکړه خیر بېهوشه شو الله جل شانه شی معاف څه شو معاف کو هغې خپل مسایل دي د هغې مطابق. بیا روجه نشم نیوې د شوګر مریض یم ډاکټر منع کړی یم الله جل شانه فرمایي ټیک ته بس څه کوه روجه مه نیسه. اسانه شوه ګرانه شو. که وس ته وشو وروسته روجې به ونیسې که صحت میلاو نه شو وفات شو که وس ته د هغې فدیه به ورکړې او که وس ته نه بس لاړې معاف. اسانه ده که ګرانه. ورپسې بل حکم راشه حج له راشه زکات له راشه. زکات ته څه وایي وایي که ستا سره چېرته دونه پیسې چې هغه د 200 درهمو مالیت یې رسره سو 200 درهمو مالیت یې رسره یعنې 50-50 زرو نه سره سیوا روپۍ پیسه رسره یي. الله جل شانه فرمایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې کې هم صرف 40 حصه ورکړه. څومره 40 نشته د 200 درهمو نه شی کم دی مه ورکوه. خیال هم دی خبرې بیا لږ وروسته پسې راشه حج دی عمره ده حج دی او عمره ده پیسې نشته د لارې توشه نشته د سفر خرچه را سره نشته. الله فرمایي دلته په آرام کښېنه شیرګړ کې کښېنه چېرته کښېنه شیرګړ کې کښېنه. احکامات شریعه په عقیده کې هم تاله دونه اساني درکړه د مستحبو پورې د عقیدې نه واله د مستحبو پورې تمام کارونه تا ته آسان څه دي آسان. الله جل شانه لا یکلف نفسا الا وسعها. ستا ایمان راوړل او ستا نیک اعمال الله ستا په وس کې دي ځکه مې درته ویلي چې کوه. د حد نه زیات بوج مې د مان نه در اچولی. ان الذين امنوا کم خلق چې ایمان لري وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي نو الله جل شانه فرمایي سوی یا ستا په وس کې د چونکې الله فرمایي اولئک اصحاب الجنه کم خلق چې دا چیزونه کوي دا کم ځای والي دي جنت والي. کم ځای والي دي جنت. اسان سیز هم درکو اساني هم درته پیدا کړه جنت هم دله درکوي ستا په دې کې څه کمال دی. نور فضل و کرم د الله څه ته وایي نه پوهېږي په دې باندې. حکم هم درته وکړو د داسې کارونو ته پې کامیابېږي اساني هم درته راوسته کامیاب هم کړي جنت هم درکو دې کې ستا څه کمال دی. چا فضل و کرم دی؟ د الله جل شانه فضل و کرم دی. زما او ستا پکې څه نشته ښه زما او ستا پکې ځکه وایي چې جنت ته به څه داخلېږي انسان د الله جل شانه په فضل داخلېږي. اسانه ده که ګران. اولئک دغه خلک اصحاب الجنه جنت والدي هم فيها خالدون او داسې جنت درکو داسې انعام چې اوس په همیشه تاثري دنیا کې چې پیسه راشي سپته نه لګي 2 ورځې پس بیا نه وي که نه داسې نه ده. ځمکه جایداد راشي 3 ورځې پس بیا نه وي غذا ختم شي یا ته سړی مړ شي. الله جل شانه فرمایي هغه داسې انعام نه دی هغه داسې جزا او داسې بدله نه ده هغه به همیشه وي تا سره. څنګه به نو نور هم دله زړه ښه کو دنیا نعمتونو که ډېر زیات چې سړی خفه کېږي په دنیا پسې ولې وایي شی رانه پاتې دی. الله جل شانه فرمایي نه هغه اوس ستا میراث دی بس همیشه به هلته یي مزید دي. اوس په دې بل آیت کې الله وفرمایي ښه یوه خبره په دې کې یاد ساتل پکار دي. الله جل شانه دلته یو لفظ ذکر کړی لا نکلف نفسا الا وسعها. مونږ چې د انسان څونه وسعت وي دومره تکلیف پې ورچو سیوا نه. وسعت څه شی دی؟ وسعت څه شی دی؟ انسان چې کله یو کار کوي هغه کار په محنت سره کېږي. په څه سره؟ په محنت سره. دا محنت په یا ابتدایي او یا به انتهایي څه وي دا محنت په داسې ده ته به پکې یا تکلیف ای او یا به تکلیف نه وي مشقت او
سختی به ورته یا به نه. نو چې کله ته مشقت او تکلیف بیا هغې څیز ته جهد وایي. څه ورته وایي؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کم خلک چې الله فرمایي زما طرف ته راځي زه ورته د خیر او د برکت لارې اسانومه. هلته کوشش دی، هلته څه دی؟ کوشش. تمام لارې په څه اسانېږي چې انسان الله طرف ته محنت کوي او مشقت او تکلیف او سخته برداشت کوي. یا تهجد خبر راغلی، تهجد څونه ګران کار دی، جهاد څونه ګران کار دی، خبرې ګرانې دي. هلته جهد دی، هلته سختی ده. ولې؟ هلته لارې ډېرې کولاویږي په انسان باندې. لنهدینهم سبلنا. نو کله چې د مشقت، کله چې انسان یو دا څنګه چل، کله چې انسان یو کار کوي او دته پکې مشقت ملو شي ته جهد وي، او کله چې پکې مشقت نه بلکې سهولت او اسانی پکې ته وسعت وي. څه ورته وایي؟ وسعت. نو ایمان او اعمال صالحه الله فرمایي دا د څیزونه دي چې دا بالکل په اسانۍ او په سهولت سره کولی شي او په دې تله جنت درکو، په دې تله څه درکو؟ جنت تله درکو. الله جل شانه فرمایي چې هم فيها خالدون، دا خلک به همیشي په دې کې. نو وسعت د قمانخه بیا الله جل شانه فرمایي په جنت کې بسې ونزعنا ما فی صدورهم من غل. تاسو جنت ته لاړ شئ، تاسو په زړه کې چې څونه کوږوالی دی الله به لرکړي. دا بغض دی، دا حسد دی، دا کینه ده، دا عداوت دی، دشمني ده، دا بل ته نیت خرابول، دا ټول څیزونه به الله ستا زړه نه وباسي. دغه الله جل شانه سورې حجر کې مې یو ځای کې ذکر کړي ونزعنا ما فیهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. دا ټول خلک به یو بل سره درونو نه زیات خواږي او هېڅ چاته به چا په زړه کې څه نه راځي، ځکه هغه ځای داسې نه دی. د شیطان راغلی و که نه، آدم علیه السلام ته الله راویستو، وایي دا ځای د دې څیزونه نه دی، دا ته چې څه کې دا حسد ځای دا نه دی که نه. ونزعنا موږ به وباسو ما هغه څه فی صدورهم چې دي په زړونو کې دي من غل، د څه شي نه؟ د کوږوالي نه. بیا الله جل شانه جنت صفت ذکر کوي، دا خو به تاله در کوم، زه خو تجري من تحتها الانهار، ستا مخې ته به قسم قسم ولې بیږي. من تحتهم لاندې د دوی نه، دا مطلب نه چې ته په جانماز ناست او لاندې به نهرونه بیږي. د جنت صفت الله ذکر کوي، دا بار بار زه وایم چې الله من تحتهم د دې مخې ته څه به بیږي؟ نهرونه. ځکه نیر چې لاندې خونې نه، نیر چې مخې ته یې خوني که نه، داسې نه ده. نو من تحتهم دا مطلب دی لکه مونږ وایو هلکه زمونږ نه لاندې نیر بیږي. لاندې نیر بیدو مطلب نه زما د جانماز لاندې بیږي، هغلته مخامخ بیږي که نه، دا مطلب نه. خیال هم دی دا محاورې د قرآن زده کول پکار دي. د الله جل شانو جب خیال هم دی د ټولو جبو سره ډېره مزیداره لګي، خو مونږ یې نشو فټ کولی، غټه مسله ده. الله فرمایي تجري بهیږي به من تحتهم، د دې مخې ته، من تحتهم د دې مخې ته الانهار نهرونه، او دی به بیا د الله جل شانو شکریا ادا کړي دا جنت. وقالو دا جنتیان به وایي الحمدلله الذي هدانا لهذا، الحمدلله تمام تعریفونه خاص دي الله جل شانو لره، الذي هغه الله هدانا لهذا، هدانا چې مونږ یې راورسولو لهذا دی جنت ته، هدانا چې مونږ یې راورسولو لهذا دی جنت ته. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، کله مونږ دلته نه را رسولې، مونږ به چېرته هم نه را رسېدلی دی جنت ته. دا مطلب دی. ښه دی. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، دا جنتیان به وایي چې خدایه ستا پیغمبران چې کوم راغلي وو که نه، هغې چې کومې وعدې زموږ سره کړې وي هغه حق وي، هغه سچ وي، هغه رښتیا و، هغه مونږ ته ورسېده. بیا به الله جل شانو څه فرمایي ونودو، اواز به وکړی شي جنتیانو ته، ونودو او ندا به وکړی شي، اواز به وکړی شي جنتیانو ته. الله جل شانو به اواز کوي یا فرشتې به اواز کوي. څه به ورته وایي الله؟ ان تلکم الجنة اورثتموها، ان تلکم الجنة دا ستاسو هغه جنت ته، اورثتموها چې تاسو ته په میراث کې میلاو شو. څه کې؟ میراث کې. سورة زخرف کې وتلک الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون، نیک اعمال مونږ کړي اوس الله جل شانو په میراث کې څه درکړه؟ جنت یې درکړه. په څه کې درکړه؟ په میراث کې. هلکه میراث څه ته وایي؟ میراث خو دې ته وایي چې پلار مړ شي بچو ته څه پاتې شي، دا میراث. نو ولې الله جل شانو به په دغه ورځ ختم شي جنت په موږ ته په میراث کې میلاو شي؟ جنت ته چا دی؟ د الله دی. میراث څه ته وایي؟ میراث دې ته وایي چې مشر مړ شي او کشر ته څه پاتې شي. د میراث خو دلته دا الله فرمایي دا مې ته په میراث کې درشو. دی خو دا مطلب دی چې الله نعوذ بالله ختم شو بس او تا ته دا په میراث کې پاتې شو. نه دا مطلب نه دی. دا الله جل شانو یو تشبیه بیانوي. الله جل شانو فرمایي څنګه چې میراث فري میلاویږي دغه شان جنت فري میلاو شو. نه پوهېږي زما په دې خبرو، دا خبره ګرانه ده جوړي، اسانه ده. دا تشبیه ده ښه په مفتوالي کې چې شی مفت میلاو شو. الله جل شانو فرمایي ونود، مطلب دا دی تاسو چې کوم اعمال کړي دي که دې خبره ته کوم ضرورسته. ونود الله جل شانو به آواز وکړي ان تلکم الجنه، دا ستاسو هغه جنت ته اورثتموها چې تاسو ته په میراث کې میلاو شو. بما کنتم تعملون، ولې ځکه تاسو په خبره عمل کړو. څه چلم کړو؟
په خبر هم عمل کړو نه لکه الله جل شانو چې جنت ورکړي دا په فضل و کرم ورکړي که په اعمالو ورکړي نو موږ وایي نه که نه د الله جل شانو په فضل و کرم ورکړي نو دلته خو الله فرمایي دا مې ته په میراث کې درکو او ستاسو د اعمالو د وجې مې درکو په عمل خو څوک جنت ته نشته موږ خو د الله په فضل و کرم سره ځي نو موږ ورته وایي دا عمل د دې حکم چا کړو الله نو دا الله جل شانو دا حکم دا خو ځان له فضل و کرم شو څه شو د الله جل شانو د طرف نه فضل و کرم تمام احسانات دي زموږ پکې څه نشته که نه داسې نه ده الله جل شانو خبره منه الله فرمایي ونودو ادي تبا आवाज وکړي شي ان تلکم الجنه دا چې دغه ستاسو هغه جنت ته اورثتموها میراث کې درکړی شو تاسو ته دغه جنت بما کنتم تعملون په سبب دغه اعمالو چې تاسو وکم کول ښه ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون صدق الله العظيم الله فرمي ونادى أو آواز بوكي ونادى أو آواز بوكي أصحاب الجنة أغا جنت والا خلق أصحاب النار أغا خلق تچکم جهنم والدي ان دا آواز قد وجدنا چې مونږه اومنتل یا مونږه ورسیدو ما هغه ستا وعدنا چې وعده کړی و مونږ سره ربنا زمونږ رب حقا رښتیا فهل وجدتم آیتاسم اومنتا یا فهل وجدتم آیتاسو ورسیده ما هغه ستا وعد ربکم ما هغه څه وعده چې وعده کړی و ربکم ستاسو رب حقا رښتیا قالو دی بوي وی دوی نام آو فاذن پس آواز بو کی مؤذن یو آواز کون که بینهم د دې په منځ کې اندا چې لعنت الله لعنت تیوي د الله علی الظالمین په هغه خلکو چې کم ظالمان الذين ظالمان هغه خلک دي یصدون عن سبیل الله یصدون چې خلک منکې عن سبیل الله د الله د لارې نه ويبغونها او لټي د الله په لار کې عوجن کوګواله ويبغونها او لټي د الله په لار کې عوجن کوګواله وهم او دی بالآخرته په آخرت باندې کافرون کافر دي وهم او دی بالآخرته د آخرتنا کافرون انکار کون کی دي تاسو مانم دین مخ کې آیتونو مبارکو کې الله تذکرو فرمایلا د اهل جنت د هغې د نعمتونو او د هغې د شکریا او دا یې ورته وفرمیل چې جنت تاسو له ما په میراث کې درکړی بغیر د ستړي نه مې دله جنت درکړی دی او مفتو کې مې دله جنت درکړو دونه لوی نعمت په داسې اعمالو باندې ډېر زیات دی ګورې دا مونږ چې کوم کوو ځکه وایي چې جنت ته د الله جل شانو په فضل سره انسان داخلي دا د الله احساني دی مخکینی آیت مبارک کې یو لفظ راغلی یو جمله ده چې دا جنتیان به وایي چې الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله چې دی به وایي چې تمام تعریفونه هغې الله لره دي کم چې مونږ دی جنت ته راورسولو او که الله نه وی غوښتی زمونږ دا را رسول نو مونږ خو نشو را رسېدی دی جنت ته داسې ده خبره د دې نه معلومیږي چې هغه اعمال چې هغه په جنت کې ژوندي پایږي یو ذکر الله دی څه دی الحمدلله دا څه شی دی الله ذکر نه دی الله تعریف نه دی ځکه روایاتو کې راځي حدیثو مبارکو کې راځي چې په جنت کې به جنتیان د هیڅ څیز ارمان نه کوي خو یو خبرې ارمان به کوي چې دنیا کې کم وخت هغه مونږ بغیر ذکر تیر کړی زیاتی هم کړی بغیر د الله د یاد هم تیر کړی سم کړی زیاتی هم کړی نو دا د دې آیت مبارکه نه ښه واضحه ده چې د جنتیان به څه وایي چې الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله او په دې کې ذکر هم ثابت شو بل دام ثابت شو شکریا به هم هلته وي څه وایي ځکه الحمدلله خلک څه وایي د نعمت ته حصول نه پس وایي که نه نعمت ورته حاصل شي جنت حاصل شو دی به څه وایي الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله
دا خبره مخې له راله. ښځه بیا په دې چېرته بیا بحث وکړو چې په جنت کې به کم نیک اعمال انسان بیا هم کوي. خیال هم دی په دې به چېرته بحث وکړم. نننی آیت مبارکه کې الله جل شانه د دې خبرې تذکره فرمایي چې دا جنتیان دا به د جهنمیانو ته مخامخ شي یو خبره به ورته کوي. مخکې الله تذکره فرمایلې وه چې جهنمیان به خپل منځ کې جګړې کوي. څه به کوي؟ جهنمیان به خپل منځ کې جګړې کوي. د هغې به خپل منځ کې بحث مباحثه په یو بل لان تان کوي. جنتیان به جهنمیان به څه کوي؟ په یو بل لان تان کوي چې دې مونږ ګمراه کړي، خدای دې له ډبل سزا ورکړي. الله به وایي تاسو ټول له ډبل سزا درکوم، غم به نه کوې. داسې وه دا خبره دې تذکره شوه. نن به الله جل شانو دې جهنمیانو ته دا جنتیان به مخامخ کېږي یو خبره به ورته کوي. نو ونادا اصحاب الجنة اصحاب النار، आवाज़ به وکړي هغه جنت والا چاته؟ اصحاب النار، هغه دوزخیانو ته. څه به ورته وایي دا جنتیان؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. جنتیان به دا وایي چې الله جل شانو زموږ سره کومه وعده کړې وه په دنیا کې چې تاسو له به جنت تر کوم هغه مونږ ته میلاو شو. قد وجدنا مونږ اومونتو ما هغه څه وعدنا ربنا کومه چې وعده کړې وه مونږ سره زمونږ رب حقا څه رښتیا، هغه څه چې وو هغه رښتیا وو. الله چې مونږ سره وعده کړه وعده یې سرته ورسوله. یوه خبره. جنتیان به دویمه خبره څه کوي جهنمیانو ته؟ دویمه خبره به ورته دا کوي چې فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا، آیا الله چې تاسو سره کومه وعده کړې وه چې جهنم ته غورځوم هغه تاسو ته رښتیا شوه که رښتیا نه شوه؟ دوه خبرې شوې. جنتیان به په خپل ځان باندې الله جل شانو د نعمت اظهار کوي چې الله جنت راکړو، او جهنمیانو ته به څه وایي؟ جهنمیانو پسې به یو ټوقه کوي، یو مسخره به کوي چې څنګه چې تاسو ته میلاو شوه که میلاو نه شوه. هغه انسان چې کله د یو خبرې نه انکار کوي، هلکه مه ورځه بار نقصان دی، او دی ورشي بیا ورته نقصان ورسي، وایي خوښه دې شوه. او پښتانه یو بل لفظ وایي خو هغه نه ویم، پښتانه یو بل لفظ وایي خو هغه نه ویم. نو الله جل شانه فرمایي چې دا جنتیان به څه وایي؟ دوی به دوه خبرې کوي. یو خبره به دا کوي چې مونږ سره چې الله کومه وعده کړې وه هغه رښتونې وه، هغه ثابته شوه، بس سر ته ورسېد. تاسو سره چې کړې وه خوښه هم شوه. څه به وایي؟ سواتیانو خبره خوښه هم شوه. نو دی به وایي قالو نعم، دی به وایي آو، بلکل بس هغه ثابت شو. د دې دواړو ګروپونو به خپل منځ کې دا خبره اوس چلیږي چې الله جل شانه به یا په خپله باندې یا د فرشتې په ذریعه باندې ته یو آواز کوي. څه به کوي؟ آواز. فاذن مؤذن بینهم، فاذن اذان به وکړي، مؤذن یو اذان کوونکی بینهم، اذان اعلان ته وایي. څه ته وایي؟ اعلان. فاذن مؤذن یو آواز به وکړي، او کلاو اعلان به وي، کلاو آواز به وي، یو اعلان کوونکی د دې په منځ کې، مطلب چې دې کوم وخت کې دا خبره کوي د دې منځ ته به یو خبر راوولي. څه به ورته وایي؟ چې اللعنة الله علی الظالمین، په داسې ظالمانو دی د الله لعنتي چې اوس ورته پته ولګېده چې خبره خو رښتیا وه. مخکې د الله په خبره اعتماد نه کوو، حالانکه دې ته دا اوس چې څه کوي، اوس د الله په خبره اعتماد د دې ته ایمان نه وي. ایمان هغه چې دې د مرګ نه مخکې و. الله فرمایي دا ډېر غټ ظالمان دي چې د الله جل شانو په خبره مخکې اعتماد نه کوو، خو چې ویې سکله اوس اعتماد کوي، چې ویې سکله اوس اعتماد هغه کوي. بار موزه لکه خبره نه مني، خو چې ویې سکي بیا وایي لکه تا خو صحیح وي، تا خو صحیح وي. داسې ډېر بېوقوفه وي، هغه خبره نه مني، او چې بیا وسکي بیا وایي لکه دا خو په رښتیا داسې وه. بیا الله جل شانو فرمایي دا ظالمان کم خلک دي؟ الذین یصدون عن سبیل الله، دا هغه خلک چې د الله جل شانو د لارې نه خلک منع کوي. ویبغونها عوجا، او د الله جل شانو په دې لاره کې کوږوالی لټوي. وهم بالآخرة کافرون، او دوی د آخرت سره هېڅ کار نشته، د آخرت نه انکار کوي. یوه خبره منځ کې راځي ډېره عجیبه. جنت چېرته دی؟ د اسمانونو نه بره. داسې ده؟ چېرته دی؟ د اسمانونو نه بره. دا یو خبره زموږ ذهنونو کې ده. او جهنم چېرته دی؟ سجین، لاندې تحت السران هم لاندې. داسې یو خبره ده، داسې یو خبره ده. الله عالم دی چې څنګه ده،
ځکه نبي علیه صلات وسلام چې تللی و د معراج په شپه باندې صرف بره تللی و جهنم او جنت سیر یې کړی و، که نه داسې نه وه خیال هم دی. او خبره داسې ده زمونږ به په دغې باندې عمل وکړو، راځو خپلو خبرو چې جنت بره دی او جهنم ښکته دی. یو سړی ناست دی د اسمانونو نه بره په جنت کې، او یو سړی لاندې د ځمکې نه لاندې ناست دی په څه کې؟ جهنم کې. جنتیانو دا آواز په کم آواز چې دونه لاندې به رسي دونه لرې پورې به کار کوي. دلته خو سړی دې ځای نه دارالعلومه پورې آواز نشي رسولی، که نه رسولی شي؟ نه شي رسولی. عبدالله تیشي رسولی د باجوړیانو خبره نه شي رسولی، دارالعلومه پورې آواز نشي رسولی که ډېر زور وکړي. نو چرته انسان بره په اسمانونو کې لاندې په جهنم خو په ځمکې په تل کې دی ته وی، نو هلته څنګه آواز رسي؟ عجیبه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې د یو اسمان نه د بل اسمانه پورې 1500 کاله مسافت دی. څومره؟ 1500 کاله مسافت دی. اسمانونه څو شو؟ 9 شو. اوس ولا ضرب ورکړه، ما ته پته نشته، زه میتس کې کمزوری یم خیال دی. د 3500 سال څه دی مسافت دی، د کم ځای نه کم ځای پورې، د برني اسمان نه آخري اسمانه، بیا د اسمان نه ځمکې پورې ځان له 1500 مسافت دی، 1500 کاله. بیا د هرې ځمکې د بلې پورې څونه مسافت دی؟ 3500 ته ډبل کا او 500 سره جمع کا، خیال هم دی. دومره تقریبا 800 کاله مسافت، دومره فاصله کې څنګه انسان دین هم لاندې، دا خو صرف هغه 100 کاله لږ شان فاصله چې کوم زموږ دماغو کې راتله هغه هم وي. او دا څنګه کېدی شي دونه لرې نه به څنګه جهنمي آواز اوري، او څونه پاور به وي او څونه زور به وي او څونه طاقت به وي د جنتي په دې آواز کې چې هلته رسي. او بله یوه خبره ته ناشنا خبره دا دی، کوم انسان چې په جنت کې ناسي روایاتو کې راځي، نو په جنت کې علی الارائک ینظرون، علی الارائک ینظرون. دا خبره چې دلته دا مسلمانان کوي دي کافرو ته که نه، دا به بطور استهزا کوي، ټوکې ورپسې کوي. ځکه دی په مسلمانانو پسې ټوکې کړي په دنیا کې، که نه داسې نه وه. پیغمبر پورې ټوکې نه دي کړي، ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. چرته هم دي ته پیغمبر نه دی راغلی، دی په پیغمبر پورې څه کړي؟ ټوکې کړي. دا پیغمبر اخوا وګوره، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، سورہ مطففین کې الله جل شانو فرمایي کوم چې مجرم قوم دی دا په چا پورې همیشه خندا کوي؟ په صحیح مسلمان پسې خنداګانې کوي. الله جل شانو الته سورة مطففین کې جواب ورکړی، فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون. مسلمانان به په چوتو تختونو باندې ناسي او دوی ته به ګوري او په دې پورې به خندا کوي. فالیوم، نن ورځ د قیامت، الذین آمنوا من الکفار یضحکون، چا پورې به خاندي؟ کافرو پورې به خاندي. علی الارائک ینظرون، کم ځای کې به ناسي؟ په تختونو به ناسي. اوس دې روایت له راځو، ښه دا قصه مې ته ډېره اوږده روایت داسې دی، احادیث مبارکو کې راځي چې جنتی یو ادنا جنتی چې په کم تخت باندې ناسي، پس په کم تخت باندې، دا تخت دی بره چې دی ناست دی، لاندې دی ویښ دی، ویښ موږ ته یخ وایو، د دې یخه پورې د دې ځای نه د دې بره چت ته د تخت نه که یو څیز را پرېوته د دې یخه پورې 1500 کاله کې راورسي، دومره چوت تخت وایي، ښه وایي 1500 کاله کې به راوري، دا به دونه په چوت تخت باندې ناسي. علی الارائک ینظرون، دا هغه ځای نه به ګوري. حیران خو زه دا یمه چې د هغه ځای نه ګوري څونه تیز نظر دی یوه، او بیا دا حیران یم چې آواز کې دونه طاقت ته چې د دې ځای نه هغه ځای پورې رسي، نه داسې نه ده. قرآن مجید د دې خبرو جواب کوي او موږ سره جواب نشته، موږ سره جواب نشته. اوس راځو خپلې خبرې له، دا به څنګه چلي چې د هغه ځای نه به آواز اوري، د هغه ځای نه به دا ګوري؟ داسې کېدی شي. دا خو اسانه یوه خبره ده. څه ده؟ اسانه یوه خبره. زم حیران یم چې یو سړی څنګه په امریکا کې ناست او تا سره په ویډیو کال ته خبرې کوي، تا اینیم او تا ستا خبرې موري. زم حیران یم دې خبرې ته. اوس یې منئ که نه یې منئ؟ مولانا مارتون بابا جي رحمت الله علیه زما د والد صاحب استاد و، کله چې دا ټي وي راغی، ټي وي که نه علماو پې د کفر فتوې لګولې وي په هغه چا چې څوک د دې نه استفاده کوي. په دې اسلامي پروګرام هم حرام دی وي، بعضې علما داسې وي ټي وي هم حرام دی، اسلامي پروګرام به هم کتل حرام. فتوا ولګېده، فتوا ګرځېده په ټول پاکستان کې گردش کو لاړه مولانا مارتون صاحب رحمت الله علیه چې هغې مخې ته یې کېښوده، وایي دا څه شی دی؟ وایي دا ما ته وښایه. او په خپله کېناستو، وایي دا په اسلام آباد کې
یو لایو پروګرام چلیږي او ته دلته یې نی وایي ماشاءالله ماشاءالله زموږ د دین اسلام ډېرې مسلې دي سیس حل کړي. یوه مسله هغه وه چې د قبر مسله وه چې څنګه یو ډېر انسانان په یو ځای باندې مړه شي او په قبرونو کې دفن شي په یو ټایم باندې، او هلته دي که نه چې یو نبي علیه صلات وسلام به راشي قبر ته او فرشته به دې تپوس کوي ماذا تقول فی حق هذا الرجل، د دې سړي باره کې څه وایي. نو ټولو ته څنګه په یو ځای دا ښودلی شي؟ هغې وایي دا مسله زمونږ حل شوه نن چې څنګه پروګرام په اسلام آباد کې دی او په ټول پاکستان کې خلک ګوري او په یو ټایم یې ګوري. ډرامه په 6 بجې شروع شي د پښتو او په 6 نیمې ختمه. نو د کوم انسان عقل چې وړوکی وي که نه پاري یو څیز باندې حرام او فتوه لګوي او ناروا او ناجایز او ښکته او پورته نه پوهېږي که نه پوهېږي. د بیا 20 کاله پس دماغ کار وکړي چې هلکه دا خبره خو داسې وه. مثال د سیکانو وي کار مخکې کوي سوچ پې وروسته کوي. داسې نه انسان له پکار دی دی مسلمان جوړ شي سوچ مخکې کوي بیا وروسته کار کوي. د خبره مې دا ذکر کول چې انسان په اټلي کې ناست دی نو ته په پاکستان کې د هغه شکل هم ګوري او د هغه اواز هم اوري. دا څنګه کېږي؟ نه پوهېږي په دې خبره. دا خو انسان یو سسټم جوړ کړی دی څه یو سسټم چې هغې ته موبایل وایي او هغې ته وائی فای وایي او هغې ته انټرنیټ وایي انسان جوړ کړی دی. الله جل شانو ته ګرانه ده هاي د کله نه دی زار شم الله جل شانو ته ګرانه ده ده ګرانه وته. د دې دا مطلب نه دی چې الله جل شانو به جنتیان او جهنمیانو ته ټیلیکام ولګي، الله جل شانو به پی ټی سی ایل کنیکشن ولګي، الله جل شانو به وائی فای متعارف کی، الله جل شانو به التا واتس اپ د هغې منځ کې هغه سټارټ کی. نه 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 داسې نه ده. براه راست پی بغیر د آلاتو نه څه نه بغیر د آلاتو نه هغه آلات چې موږ ته آلات ښکاري د الله جل شانو طاقت دی. وی ثابت کم ده ګورې نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه لښکر لیږلی دی او یوه میاشت مسافت سره دی او عمر هغه په منبر ودرېږي او څه یا ساریتو الجبل الجبل یوه میاشت مسافت کې هغه آواز کې او هلته ساریه نومي سړی د حضرت عمر آواز د مدینې منورې د منبر نه اوري. دا شی چا ورسو؟ الله جل شانو ورسو. نه داسې نه وه اسانه ده که ګران ده؟ دا خبرې چېرته دغه کتلی دا خو د آواز مسله وه څه د آواز هغه حل شوه. د دې نظر دا مسله هم حل کوو چې یاره دا بغیر د آلاتو نه حل شي نو ښه به وي. داسې ده چېرته هم دا پخوانی ډاټسن یې لیدلی وي ورېږه رکشې سوزکي هم لیدلي وو په دې باندې د یو جینۍ تصویر یې خیال کړی او د هغې شنې د هغې اودي شان سترګې بلو شان سترګې دي او داسې پرده پرې راغلې ده. دا هم چېرته کتلی ده. د دې څه مطلب دی؟ او تاریخ مې ته بیان کړی مسلمانو یې کړی هم دی که نه سم کړی دی یې کړی هم دی. دا ډېر غټ سبق دی. دا یو لوی تاریخ تېری دی په شا باندې. خو زکي والے ته هم چې دا ما څه دپاره لګولی هغه وایي د جینۍ سترګې دي ښکلي دي بس خیال هم دی خپل شهوت سر کوي. څه سر کوي؟ دا په عربو کې یو جینۍ وه په عربو کې یو علاقه ده یمامه څه یمامه په هغې کې یو جینۍ وه هغه مشهوره وه په زرقاء الیمامه باندې. په څه مختصر درته وایم چې سره زرقاء الیمامه زرقاء هسې وایي هغه زنانه ته وایي زرقاء ازرق رنګ وایي بلو کلر ته څنګه کلر ته بلو کلر. دا یو جینۍ وه د هغې سترګې بلو وي په یمامه کې او په عربو کې او د دې د هر نارمل انسان د عام انسان چې هغه یو نارمل انساني د هغه سترګې ساینس وایي د 50 کیلومیټره پورې کار کوي. څومره؟ د 50 کیلومیټرو پورې کار کوي. زرقاء الیمامه د نبي علیه صلات وسلام د دور نه لږه مخکې تېره شوې د هغې سترګو به د 150 کیلومیټره پورې کار کوي. څو پورې؟ 150. الله جل شانو صرف دنیا کې خدای نظر چک کا څه چک کا نظر چک کا. نو چې دا الله جل شانو ته دنیا کې داسې یو عارضي څیز هغه راته ښایي الله جل شانو چې کله حقیقي سترګې در نصیبه کړي هغه به څنګه وي؟ نه پوهېږي په دې خبرو باندې. بل سبق وایو ښه استغفر الله الذي لا اله الا هو. ښه کم دی؟ نو سوال حل شو که حل نه شو؟ نور خو پکې اشکال نشته. رازونه الله جل شانو فرمایي چې څه به وایي ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. جنتیان به جهنمیانو ته وایي چې الله جل شانو موږ سره کومه وعده کړې وه هغه څه وه هغه حق شوه هغه سچه شوه هغه ثابته شوه. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا تاسو ته الله جل شانو چې کومه وعده سره کړې وه هغه حق شوه که حق نه شوه؟ قالو نعم. جهنمیان به څه وایي او
وشوه بس فاذن مؤذن بینهم یو سړی به آواز وکړي یو ذات په آواز وکړي ذات په څوک کې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي دا به هغه فرشتې چې د قیامت په ورځ شپېلی وي اسرافیل وي چې هغه به څه وي شپېلی وي هغه به څه وکړي آواز به وکړي فاصله ډېره وه الله جل شانو داسې فرشته مقرر کړه چې د هغې قوت ته آواز هغه ډېر بهترین دی ډېر اعلی درجې والا دی که نه داسې نه ده ځکه ابن عباس صاحب وایي دې نه دا مراد نور موږ ته پته نشته کیدای شي دغه د ابن عباس صاحب په قول زموږ اعتماد او نه دغې مونږ مکلف یو چې واقعي دغه ده که نه ده نه فاذن مؤذن بینهم د جنتیانو او جهنمیانو په منځ کې به یو آواز کوونکی آواز وکړي او سب وایي چې اللعنة الله علی الظالمین کوم خلک چې ظالمان دي که نه په هغې د الله لعنت چې مخکې د الله جل شانو په خبره باندې اعتماد نه په دنیا کې اوس څه کوي اعتماد کوي نو په داسې ظالمانو د لعنت دا به فرشته ووایي ښه الذین اوس دغه ظالمان کم خلک دي 3 صفاتو والا خلک ظالمان دي چې د الله لعنت پوي په دغه ورځو الذین هغه خلک دي ظالمان یصدون عن سبیل الله چې خلک د الله جل شانو د دین نه منع کوي د څه نه منع کوي د الله جل شانو د دین نه منع کوي نو په دې کې تمام څیزونه راغله په دې کې عقاید هم راغله په دې کې عبادات هم راغله په دې کې معاملات هم راغله په دې کې اخلاقیات هم راغله په دې کې تهذیب هم راغله په دې کې تمدد تمام څیزونه چې هغه دین اسلام کې داخل دي هغه ټول څیزونه الله جل شانو ذکر کړل ظالمان خلک هغه دي الذين يصدون عن سبيل الله د الله جل شانو د دین نه خلک منع کوي د الله د لارې نه خلک منع کوي ويبغونها عوجا او چرته کوشش دی چې الله جل شانو په دین کې کوګواله ولټي چې ګورم چرته د اشکال او د اعتراض زه ګورم چې هغه راو کنم چرته الله جل شانو فرمایي دی دویم نقصان وهم بالآخرة کافرون او دې خلکو د آخرت سره هیڅ تعلق نه اعتراض هم کوي سوال هم کوي خو آخرت مقصد نه او ځان پوهول مقصد نه بلکې صحیح بلکې صرف اعتراض مقصد او دای مقصدی چې خلک د الله جل شانو د دین نه متنفره دای مقصدی الله جل شانو فرمایي په داسې خلکو باندې د الله جل شانو سي لعنتي الکه تاسو ته یو خبر وکم دا خبره مانه بار بار یریږي قرآن مجید داسې یو کتاب دی که نه چې دا ډېر لوی اصول غواړي څه غواړي لوی اصول دا خبره راته اصل کې ذکر راته رایاده شوه مونږ څه ورځې مخکې سوات ته تللي وو مونږ زما ترور زوی دی او هغه چاته قرآن مجید تفسیر کوي که نه هغه باندې سوال وکړو چې یاره یو عالم دی هغه په یو بل عالم باندې اعتراض وکړو زما هم ذهن کې دا خبر راغلی چې یاره دا خو مونږ ټولې غلطې ترجمې کوو د قرآن مجید نو چې هغه عالم دا ټیک ویلي دا اعتراض چې کړی که نه مې سوي وایي قرآن مجید کې الله جل شانه فرمایي فرض که دلته به دا آیت مبارکه مونږ ووایو چې فاذن مؤذن آواز به وکړي یو آواز کوونکی دا کم ټینس دی دا مستقبل دی را روانه زمانه کې الله جل شانه فرمایي دا 1400 کاله مخکینی خبره ده خو را روانې زمانې خبره کوي چې قیامت کې به داسې حالانکه الفاظ د څه دي الفاظ د ماضی دي الفاظ د پاست ټینس دي فاذن آواز وکړو مؤذن یو مؤذن او ته معنی سکے فاذن مؤذن آواز بو کی او آواز کوونکې څه آواز بو کی یو آواز کوونکې چرته به خبره منی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ علاوه پدې پويږي اور پسې به هغه د شاګرد ابو الاسود الدولی خبره منی علاوه پدې باندې پويږي شیخ عثمان خبره منی علاوه پدې باندې پويږي یم نشي کولای د قرآن مجید ترجمه دا ولې مونږ دلته لفظ د پاست ټینس راغلی د ماضی راغلی وانه سکو مستقبل کو دا ولې داسې کوو وجه دا ده چې الله جل شانه داسې کله ناکله الله جل بالقرآن مجید کې کله چې یو خبر ډېر په تاکید سره ذکر کوي سره په تاکید سره چې گویا دا کار شوی دی د قیامت ورځ داسې ده چې هېچا په دې کې شک نشته نه الله جل شانه داسې کوي گویا چې دا کار شوی دی نو دې لپاره د ماضی الفاظ استعمال څه استعمالي د ماضی الفاظ استعمال تاسو ته چېرته ذهن کې دا رانشي چې یاره دا لا څنګه مولا دی لفظ د ماضی دی او دی د مستقبل معنی کوي کله دې ته علم معانی دا غټه نحوه ده څه ده غټه نحوه چې ته کله هغه وې او هغه درجې ته ورسېږي بیا قرآن مجید په لفظ باندې پوهېږي چې دا لفظ د پاست ټینس دی که فیوچر ټینس دی د الله جل شانو څه مطلب دی دلته حضور اقدس صلی الله علیه وسلم حدیث دی دلته لفظ داسې پکارو نبي علیه السلام دې ذکر کړی څه وجه به یې ځکه دې ذکر کړی زه نور خبره به پکې سبا وګوزه